او د عرفې د ورځې د دواړو جهانو سردار فرمای چې د یوې ورځې نفلي عبادتونه او ثوابونه او ذکر او روجي د دې ورځو د روجو د دې ورځو ذکر او د دې ورځو د نیکو اعمالو سره برابر نه په دې ورځو کې ذکر کول په دې ورځو کې عبادت کول په دې ورځو کې خصوصي روجي نیول دا د ټول کال د ورځو نه بهتر دي یو عمل هم د دې ورځو عمل ته نه رسي بے خصوصا روجي نیول خدای په دې ورځو قسم خوړلی دی خدای وایي والفجر وليال عشر والشفع والوتر قسم می دی په سبا د لوی اختر وليال عشر او په دې لسو شپو د لوی اختر والشفع والوتر او په دولسم او په دیارلسم زما د قسمی چې پخوانی قومونه مې هلاک کړي دي د بدو عملونو د وجې نه او دا نورو سره م کولی شم نو خدای چې په یو څیز قسم خوري د هغه څیز اهمیت ته عظمت ته لویوالي ته اشاره کوي د خدای قسم لکه د مخلوق په شانته نه دی مخلوق چې په یو څیز قسم خوري نو دی وی که زه دروغ وایم دا دې ما ووایي د دې وجې نه مخلوق په قسم صرف په خدای خوري ځکه غایبانه تکلیف رسول ضرر رسول وال کول دا د خدای صفت په جماعت په قبله په ولی په پیغمبر په بیت الله شریف قسم نشته قسم صرف د خدای په ذات ځکه د نفع امید کول او د ضرر یرا کول غایبانه د ظاهري اسبابو نه بالاتر دا صرف د خدای د ذات نه کیدی شي بل چاره نه یو خو انساني ته وایي په لرګي یو دا چې نه انسان شته نه څه ظاهري اسباب شه ته د شپې برابر کټ واړی زی براله ملکی خزه براله ملکی نو سحر جادو یو ظاهری اسباب د دین علاوه دیت اسباب وي د اسبابونه بالاتر غایبانه چاته خیر رسول چاته تکلیف رسول دا د خدای صفت د دې وجه نه قسم کې دا معنا وي نو قسم بغیر د خدای نه په بل چا نشته په پیر بابا زیارت خوړل په انځرغونه ګلاب په بوټي لکه دا کم خلچ کوي او د خدای قسم هغه دانی خدای چې یو څیز باندې قسم کړي دا هغه اشاره کوي لویوالي ته چې دې کې دومره خیر دی دې کې دومره فایده ده او د خپلو کارونو حکمتونو یو دلیل او ګواه ګرځي نو خدای په دې ورځو قسم خوړلی دی نو د دې ورځو عبادت دا د هر ورځې د عبادت نه اوچت بیا دې کې د عرفې ورځ ده بالخصوص عرفې پر چې سړی نفلي روجه ونیسي ټول امت باندې دا روجه ثواب دی او حکم کړی دی حضور پاک واجب نه دی بغیر د حاجیانو نه حاجی به ویني نیسي ځکه دی د عرفات په میدان کې ولاړ زارې او دعاګانې کوي نو چې سړی روجه ونیسي نو دی تږي کېږي وږي کېږي بیا به ته هغه وختي عبادت پاتې نو هغه دپاره روجه نه نیول کنې هغې کې هم ډېر نیسي خو شریعت دا اساني کړې ده او د نورو ټولو خلقو دپاره دا وینا ده چې د عرفې فرض روجه ونیسي کال کې دا دو روجو د سنتو په درجه کې حکم دی یو د عرفې او یو د عاشورې خو د عرفې ورځ باندې چې روجه ونیسي د دوو کالو ګناه معاف کېږي د تیر کالم او د راتلونکي او د عاشورې پر صرف د یو کال روجه نیولو سره
گناهونه ختمیږي د یو کال. او زمونږ دې کتابونو کې وایي دا فرق پکې ولې دی؟ فرق دا دی چې د عاشورې ورځ خدای نورو پیغمبرانو ته ورکړې وه، کارنامې پکې شوي دي د پیغمبرانو، او دا عرفې ورځ خدای زمونږ امت له او زمونږ پیغمبر له ورکړې، او زمونږ د پیغمبر مقام او عزت او درجه اوچته ده، او د هغه د امت نو د عرفې د ورځې په روژه نیولو د 2 کالو ګناهونه معاف کیږي، او د عاشورې په هغې د 1 کال. نو که روژه نیوي شی نو ښه ده، دا خو هغه ثوابي خبره. دویمه مسله چې واجب د هغه قرباني ده. قرباني ما هلته تېره جمعه کې ویلي په هغه چا لازم ده چې څوک مالداري یا د مالدارۍ په اندازه ورسره کور کې د ضرورت نه زیات څیزونه چې هغه نه استعمالیږي. مالداری دا ده چې تقریبا 4200 روپۍ چا سره او د ضرورت نه زیات، جامو نه، د خوراک نه، د بال بچ نه زیاتې فالتو پرتي په د قرباني ده. یا 4200 نی ورسره خدای برابر یو جنس ورسره لکه غټ ټلویزیون قیمت ما ته نه دی معلوم، خو دومره وایي. یا د ضرورت نه زیات ټوپکې، یوه د انسان په ضرورت کې ټیک ده قسمه کې جیدادي نوکرانی ډېرې اسلحې ته ضرورت وي نو هغه د هغه په ضرورت کې داخل ده. سورلی په ضرورت کې داخله ده، که موټرې که لارۍ که اس وي دا ضرورت دی، خو ټلویزیون ضرورت نه دی، نه ریډو ضرورت دی. یا زیاتی پلاټي ورسره، یا زیاتی کور کې داسې سامان لکه غټ دیګونه او دیچکي چې کال کې نه استعمالیږي، هسې شوشا دپاره یې ساتي. یا د ښځې سره 9 تولې کالي وي د سرو، یا 2.50 تولې د سپینو زرو کالي وي ورسره، نو دا به قرباني کوي. که د یو ښځې سره دا کالي ني، یا یو سړي سره نقد جیب کې 4200 روپۍ ني، د باندې قرباني نشته. دا 4200 روپو باندې کال تیریدل ضروری دی، کال زکات سره تعلق لري، قرباني سره نه لري. که د اختر پرست چا 4200 درکې قرباني در باندې لازم شو، که چا په 2 مرض درکې قرباني در باندې لازم شو. یو امام او چا سرمنې ورکړي او خرڅ یې کړي او 4200 روپو ته ورسېدې، د بله چا څه شي ورکړه خیرات کې، سرمنې ورکړي بل څه شي، او 4200 روپۍ ورسره جمع شو، دې د قرباني کوي، د باندې لازمه شو. دې 3 ورځو کې دننه چې چا سره په لاس 4200 روپۍ راغلې په د قرباني لازمه شو. که مخکې نه وي نو بیا د قربانۍ مسله کې شرکت نی، هر سړی او هره ښځه چې عاقله بالغه وي او ځان د یو څیز مالک ګڼي د باندې قرباني ده. که ځان مالک نه ګڼي بیا پې نشته. کور کې یو پلار یې 4 زامن وي، خو زامن خپل څه شي مالکان ني، نو په پلار یې شته او په زامن یې نشته. کنه دوی مالکانی کاروبار کوي، دکان کوي، تجارت کوي، نو تجارت کې دی د پلار سره مالک شریک دی، نو بیا به قرباني دی کوي که هغه تقسیم کړي او دی د دعوې حقدار وي، یا دی ځان مالک ګڼي بیا به کوي پکې. نو په هغه ښځه په هر سړي عاقل بالغ باندې قربان، په مسافر نشته. یو سړی د دې ځای نه لاهور ته لاړه، 40 میله فاصله وه، هلته ورسره پیسې نه وې، نو د باندې نشته، اگر چې کلي کې پیسې وي. او که هلته کې مسافر نی، 100 نه زیات نیت وکړي او بیا پې قرباني شته. که هلته ورسره وي خو چې مسافر یې قرباني پې نشته،
او کنی ور سره وطن کی کلی کی نه به پینشته دواړو وختو کې نشته هو کله پنځل سره دنیا ته وکړو او پیسې ور سره نه به قرباني کی ها قرباني کوم سارو کې دا تاسو ورېدنیم دي خو چې وی وایو په درو قسمو سارو کې ده په غومه خو کې ګډو چیرلو کې او په خانو اوخ د 15 کالو نه کم نه کیږي او غوامه کې خاص کی د 2 کالو نه کم نه کیږي او ګډو چیرلې د کال نه کم نه کیږي چې د کال ګډ په معنا ده البته کدا کم دومره غټي چې د کال هغه سره برابرۍ د ګلبنو د کال هغه سره تاسو تلی سرګری نه به پکی چیرلې کم نه کیږي که یو ورځ کم یې نوم نه کیږي خدا دوارو جهانو د سردار وینا چې قرباني ګورې ډېر په خوشدلۍ کوي ځکه چې وینه چې ځمکې ته رسي د وینې د رسېدو نه مخکې تا خدای بخي نو فتیبو بها نفسا ښه د زړه په خوشحالۍ کوي چې زما پې بخښنه ده دا پیسې خدای راکړي دي او غوښه م زه خورم او خدای مې پې بخي نو چې په یو عمل کې دومره ګټه د دواړو جهانو سردار وي په یو یو ویښته خدای یو یو نیکي ورکوي نو یو صحابي ورته وي صاحب په اوښه او په ګډه او په چیرلي کې خو ډېر ویښتي وی خدای پاک په د هغې د شمېر مطابق نیکۍ درکړي وایي که د ټولو نه ویښته زیاتې ویونو کې او ګډو چیرلو کې کم ویښته په سرمن کې او میخه کې وایي په خوشحالۍ کوي زړه کې م تنګي را نه شي فتیبو بها نفسا بیا د دواړو جهانو د سردار حکم دی چې ساروی علی نو سترګو ته ګوره غوږونو ته ګوره که غوږ یې شلیدلي خرقاء و شرقاء و مقابلة و مدابره غوږ یې د بره نه سیري د لاندې نه سیري سوړی پکې نو میله چې د غوږ درېیمه حصه پرې کړي یا د درېیمې حصې نه زیات نو بیا پې قرباني نه کېږي د سترګې نظر یې کړون دي قرباني پې نه کېږي ښکرې کې ني پیدایشي نو خیر او که ښکرې وي او بیا ماتې شوې نو چې د مونډ نه مات شوي بیا پې نه کېږي او که د مونډ نه مات شوي خو هغه کور یې ترې غورځېدلي هغه لاندې وي خوي نو بیا خیر وګونه که د ساروي پیدایشي ني نو خیر دی نه به کوي او که واړي وي پیدایشي نو کېږي او که وي بیا پرې کړي بیا پې نه کېږي ښکر اسان دی د غوږ مسله ګرانه ښکر کې قدرتي ني نو خیر دی او غوږونه چې ني نو نه به کېږي که لنډي وي نو خیر دی نو ښکرو ته سترګو ته وایي او غوږونو ته وایي ګورئ چې سترګې ړندنې او غوږونه یې پرې کړي ځکه دا عبادت دی څه غوښه یوازې مقصد نه ده دا عبادت په د عبادت په طریقه کې خپو ته به یې ګورې چې ګوډه خو نه ده که ګوډه ځي خو خپله کوي نو خیر دی او که خپله ګولې نه شي یو چته نیولې نو بیا داسې خواره به یې نه کوی چې هډوکي روتي او د هډوکو نه یې مازغه ختم شوي دا به نه کوی ښه سر به کوی ویسمنوا ضحایاکم فانها علی الصراط مطایاکم خسر بلاله ځکه ستاسو دپاره دا د خدای په نزد د پولیس ورات د تېرېدو یو عمل دی نو په خوشدلۍ کې بیا ګډ چیرلې خو د ځان نه یو کس حصه ده غومې خو اووه حصو پورې کېږي او اوښ کې مو اووه خو اوښ ګورې زموږ وطن کې څوک عام حلالۍ هم نه چې حلالۍ د 5 کارو نه کم نه کېږي غاښونو ته به یې ګورئ که غاښونه یې مات شوي خو لږ مات شوي اکثر حصه وي نو خیر دی او که نیم مات شوي یا اکثر مات شوي نو بیا نه کېږي او که لا شوي نه خو عمر یې پوره نو اعتبار عمر لره دی غاښونو له نه دی
بعض خلک وی غاښونه کړي دي، بعض وی نه دي کړي. که کړي که نه کړي، خو چې عمر یې پوره بیا پې کېږي، او که کړي مات شوي نو بیا خطرناک دی، بیا عیبجن دی. نو که اکثر ماتي یا نیم بیا به پې نه کوي، او چې د نیمو نه لږ ماتي نو بیا خیر دی. او که لا شوي دي بعضې سخندر غټي او عمر نه دغې د غاښونو نه کچی یا شوي ني خو عمر نه پوره، نو چې عمر یې 2 کاله نو کېږي. او که غاښونه یې غټ غټ شوي خو عمر یې اعتبار عمر لره د غاښونو نه نه. په من څاروی به م نه حلاله چې څښئ یې سرمنه عیبجنې. ښه چې سړی ځان له شریک ګوري نو شریک کې دا کوشش کوي چې حلال خور سړی وي، چې نیت یې د قربانۍ وي. که روزي حرام وي ټول سود کاروبار کوي، یا خالص جوارګري یا خالص د سینما مالک، هغه سره قرباني مه کوه. په چا بدګماني مه کوئ، خو چې پی نو به ځان دې په یو طریقه ځان بچ کوه، ځکه د یو مسلمان تلاشي د عیب دا شریعت نه خوښوي. په خوږه طریقه نصیحت کوه، خو که پوهېږي چې د عیب پکې دی به ځان کې ساته سیکې. د دې وجه نه ښه دا ده چې سړی ځان له قرباني کړي، خو کله د سړي توفیق نه بل د ټولو نیت په د قربانۍ وي. که قربانۍ نیت نه د غوښو کې یا د خرڅو کې یا سې شوشا کوي نو د ټولو قرباني خرابېږي. دې وجه نه ښه دا ده چې سخي د سړی خپل کور کې والي، سخي وي غواړي او د خپل کور کسان د ټول شریک کړي. د غایب سړي نه هم قرباني کېدی شي، یو سړي نه ته ته کې، خو د هغې اجازت ضروري ده. که عربو کې ستاسو څوک یا بار ملکونو کې یورپي کې او خبر درته راولېږي چې زما طرفه قرباني وکړه بس وکوله، او که هغه نه ویلې او قرباني دې وکړه نو نه کېږي. دې کې اجازت یا وینا ضروري ده. د مړي د طرف هم کولی شي، خو د مړي قرباني 2 قسمه وي. یو دا چې هغه وصیت کړي، نه هغه قرباني به په خپله نه خوري، هغه به فقیرانو له ورکړي. او که وصیت یې نه کړی ته هسې کوې زما پلار و نیکه مې و حضور پاک پسې څوک کوي نو هغه په خپله هم خوړی شي او بل له یې ورکولی شي. نبی کریم به خیراتي قرباني کول، هغه باندې اړ واجب ونه، خو یو به یې د ځان نه کوله، یو به یې د ټول امت د طرفه کول، او 2 ګډان به یې حلالول، دا خړ رنګي نسواري رنګ تور بخن شان خسي غټ ښکراور يضحي بكبشين افلحين سمينين ساربو غټ او خسي دغلی خسي اگر چې عیب هم دی په یو درجه کې، خو چونکې په سارو کې دا عیب نه دی، غوښه خوږه شي نو که خسي وي خوب ساروی به نه مال کوي، باقي خو د ده غوښه حالی غټی نو هغه ډېر غوره دی. چې څومره قرباني قیمتي هغومره ثواب زیات دی. مالی عبادت دی، مالی عبادت. ها قربانی به خلق کله کوي د لوی اختر ورځ لومبۍ ورځ د ټولو نه غوره ده، کني 2 مرض دی کی کني 3 مرض د ماښام د نور ډوبېدو پورې وخت. زمون اختر چونکې د چهارشنبې په ورځ دی انشاءالله، نو چهارشنبه زیارت جمعه د جمعې مازدیګره پورې ماښامه پورې دا د قربانۍ وخت. خو لومبۍ ورځ د ټولو نه غوره ده. دا شریعت حکم دی چې سړی په خپل حلاله کړي نو په خپله دې کوي، ځکه زمونږ د ښکلي پیغمبر نه او ښکلي مبارک ذات څوکونه نه هغه به ګډان په خپل حلالو ګډ باندې بیخ په کېښود حلال وی دی. بعضې خلقو خمخلو ته د خپل حلاله کني ظلم ښکاري، هلکه دا خدای زمونږ دپاره پیدا کړی. یو عالمو هندو راله چرګ راوړه چې دا راله حلال کړه. ما وی ولې تاسو یې ولې نه حلاله وی دا ظلم دی. ما وی زه د زناور بچیه چې ظلم دی نو ظلم په ما کوي په خپله نه کوي.
نو دا فرضی خبرې دي. قربانۍ سره به سړی څه کوي؟ قربانۍ مسائل تاسو اورېدلي دي، شکر دی. څه دې په خپله وخوري، څه دې خپلوالانو له ورکړي، څه دې فقیرانو له. په دې کې د فقیر او د مالدار شریعت دغه نه دی کړی چې یو ځل حلال شو ستا واجب ختم شو. چې واجب ختم شو چې څه کوې ورسره؟ خو ښه دا ده چې دا غوښې خو روزانه خورئ، نو د هغې فقیرانو له ورکړه چې غوښې نه خوري. غوښې خو سړی روزانه په خپله هم ترې وخوره. درې سیکه که چا حصې نه کړې ټولې په خپله وخورم، قرباني ادا شو. ځکه د حلالېدو سره قرباني ختم شو. چې کومې پورې دا حلاله کړي نی قرباني لا نه ده شوې. که سړي ته څاروی میلاو نه شو او 3 ورځې تېرې شي، بیا به دې د قربانۍ په اندازه پیسې خیرات کړي او فقیرانو له بیا وایي. قرباني په مالدار ده، نو مالدار سړی که قرباني والي بدلولی هم شي. یوه خرڅه کې بله والي د ځان په نیت یې کړي، ځان سره بیا بل هم شریک او فقیر سړي باندې نشته، نو که ده واغېشته دی اوس نشي بدلولی. او که ده د ځان په نیت اخېستی و بل سړی پکې ځان سره شریک کولی نشي. مالدار سړي که قرباني واخېسته او مړه شوه د وخت نه مخکې، دی به بله کوي، روکه شوه ترې. فقیر سړي نه که مړه شوه نو بس لاړه، یا ترې روکه شوه بس دی دوباره پې نشته. خو که ده دغه وکړه چې یاره بله کوم، نو که بله یې واخېسته دا پې ضروري شوه، اوس دا نشي خرڅولی. ځکه د خدای د طرف او د رسول د طرفه تا ته اساني وه، نو هغه اساني چې دی ختم کړه او ځان باندې دی په زور یو عبادت شروع کړو، نو عبادت په شروع کېدو ضروري کېږي. اوس یې نه خرڅولی شي نه یې بدلولی شي. او مالدار سړی ورسره بدلولی هم شي، خرڅولی هم شي. او که د بړي د طرفه سړی د وصیت کې دا مې ورته ووایي، وصیت هغه به بیا خیرات کوي. د قربانۍ غوښه نه خرڅېږي، د قربانۍ سرمن نه خرڅېږي، د قربانۍ ویښتو پوري شړی وړی دا نه خرڅېږي. دا به چا لاسې ورکوي، هغه هسې که مالداري که فقیري، سرمن هر چا له ورکولی شي. خو چې دې خرڅه کړه حکم نه دی مخالفت وکړه. اوس د دې پیسو دومره خطرناک حکم دی چې مغه پیسې به خیرات کوي چې کومې پیسې دې د سړي نه اخېستې دي. بدلولی هم نه شي، که دې بدلې کړې نه هم ګناهګار یې. هغه به فقیر له ورکړې، هغې فقیر له چې په چا زکات کېږي، مسلمان فقیر له. د دې وجه نه حکم دا دی چې سرمن به سړی نه خرڅوي. بعضې علاقو کې سرمنې خرڅې کړي جومات باندې لګوي، په جومات نه لګي، په حجره نه لګي. د قبایلو کې ډېر خمخل داسې چې سرمنې راغونډې کړي لرګي پې والي، بیا په جمي کې بلی. دا نه کېږي، خرڅول یې بند دي. خرڅولو نه پس د دې صدقه واجب ده، او واجبه صدقه به چاله ورکوې چې وروره دا ستا به هغې سره هېڅ قسمه تعلق نه. سرمن په خپله فایده راغله، ګوډې ته جوړ که، بورخه ته جوړه که، سپلی ته جوړ که، یې په یو جنس بدل که چې د خوراس کاکني، خو خرڅې به نه. لکه تا سره سرمن ده او بل سره دیچکې دی، ته وایې لکه دا سرمن ماله او دیچکې ماله راکه روانه. تا سره سرمن ده، هغه سره چینک او پیالې دي، دا ماله او ماله هغه چې بې پې هر څه کوي. نو په هغه څیز یې بدلولی شي چې د استعمال شوي لوښي لرګي په پیسو به یې نه بدلی. بیا د هغې د غوښو سره پخه کړي. د بلوچستان کې صرف اور ته یې نږدې کړي او ویښته ته لاړ شي، د ګډ سرمن او دا غوښه ټوله پرې کوي. خوږه مې لکه د چرګ د سرمنې. نو که سړی په خپله خوري، په خپله استعمال کې راولي، په یو جنس یې بدلی، نو بیا روان. هغه جنس چې د خوراس کاک نه وي هغه باقي وي، لوښي لرګي، چینک، پیالې، چچ، د کور سامان، کټ، پوزې، خو په پیسو نه. دا پکې اساني ده.
د قربانۍ غوښه سړی غیر مسلم لم ورکولی شي، چوړیانې عیسایانې، ځکه د دې د واجب حکم نه دی. ما ورته وي ته سرمن زوی له ورکولی شي، پلار له ورکولی شي، د غوښې حکم یې دی. غوښه چې چا له ورکولی شي سرمن هم ورکولی. ښه دا ده چې سړي دیني ادارو ته ورکړي، او که د دې ځای علاقې دوستان یې زما خو هغوی ته دا درخواست دی چې دلته طلبه ولرولېږي، ځکه موږ سره 725 طالب علمان دي. نو که سړی په خپله سرمن رالیږي یا پیسې رالی، ځکه خرڅول یې خو بند دي، خو چې په خپله یې راولېږي لا ښه ده. او که خرڅ یې کړه فرض کا، هغه پیسې د صدقې په شکل ورکول واجب دي، هغه به فقیر مسکین له ورکوي، په خپله ته هغه نشي استعمالو، او په هغه ځای کې نشي استعمالېدی چې کوم دی د واجباتو سره تعلق لري. دا خو د قربانۍ مسله شو. دویم واجب د تشریقات و تکبیرونه دي، تکبیرات تشریق. تشریق د دې اختر ورځو ته وایي. تشریق په عربی کې نور ته یو څیز کې ښودلو ته وایي. عربی کې نور ته شارق هم وایي. د نور په عربی کې ویش نمونه دي، عربي وسیع عجبه. یو نوم یې شارق دی، مشرق ته ځکه مشرق وایي دا د نور د راختېدو ځای، او غارب هم د نور نوم دی، نو مغرب د نور د ډوبېدو ځای. نو تشریق نور ته یو څیز کې ښودل. نو عربو به چې قربانۍ غوښې وکړي نور ته به یې کېښودې. خلک زموږ وطن کې چې څوک غوښې وچوي، اوس خو فریجونه راغلل، پخوا به ټول په دې پړو کې او په مزو کې به پیللې وي او نورونو ته به وچورې لکه د ټیپو. نو نور ته وچولو ته عربی کې تشریق وایي. نو دې ورځو کې به یې غوښې وچولې، نو د دې ورځو نوم دی ایام تشریق.
دا د عرفې د ورځې نه شروع کېږي د لوی اختر د څلورمې ورځې پورې. څلورمې ورځې مازدیګر باندې ختم شي. دېرش لمونځونو کې یو ځل یې وینا واجبه ده، که د جمع مونځ مو کوو که ځان له مونځ مو کوو، او که نارینه یي که زنانه یي، که د کلي اوسېدونکي که مسافر یي، فتوا په دې ده. یو ځل به سړی وایي د فرض مونځ نه پس الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. درې ځله وینه سنت ده او یو ځل واجب ده. یو ځل که چا پرېښود او ده ته یادي خستن یې پرېږدي نو مجرم دی، که یاد نی نو یو بل ته یاد دی. امام دی ووایي چې قوم هم ورسره ووایي. که امام انسان دی فرض کیر شو ته زر د مقتدی ووایي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر. دا په دې ټولو ورځو کې په عام اوقاتو کې وینا ثواب دی، خو د مانځه نه پس واجب ده. عمر فاروق په حج کې په مینا کې تکبیر شروع کو په خیمه کې الله اکبر الله اکبر. دې ټوله مینا کې به یو شور جوړ شي، ځکه مینا دو غرونو مینځ کې ده، داسې شکل یې یو طرف ته غر بل طرف ته غر، نو هغه اواز پکې گونج شي حتی ترتج منا تکبیره. منا به په الله اکبر یو چغې شو. نو په ناسته په ولاړه په ملاسته دې ټولو کې تکبیرونه وینا پکار ده، خو دغه ثواب دی او د مانځه نه پس وینا یو ځل واجب دی، په دې غاړه بندي او دا نور که دې که ثواب دی په پټه وایه خیر په مزه. زم دا چې ځان ته لاټي برنسان وایي، کوټ پتلونون والا د لیډر په زنده‌باد اړو شرمیږي نه، هغه د جهان د دنیا سپو پسې رواني غلو ټګانو پسې، هغې خو دومره چغې وایي په سړکونو لاسونه به خوځوي او سړک او په بسونو به ولاړي او ګډېږي به، خو د الله اکبر په وینا ورته ځان دغه ښکاري کچه ښکاري، ځکه چې هغه د دنیا هغه وږي د دنیا هغه خبرې ولا خوند ورکوي او الله اکبر ولا خوند. تاسو یې په زوره وایئ الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. زنانه به په مزه وایي او د هغې د کور احاطه د کور کې خو په اوچت اواز ویلی شي، خو یو حده پورې چې بار یې اواز نه دی. سړو سره که مونځ کوي فرض که نه دی به په مزه وایي، ځکه شریعت د ښځو ډېر زیات عزت ساتلی دی. نو هغې ته وایي ستا اواز هم د محفوظ وي، ستا مخ دی ښکلی دی دا د محفوظ وي، دا پردی خیچنې سترګې دې ستا په مخ نه لګي، او ستا عزت او ناموس دې محفوظ وي، ستا بدن دې محفوظ وي چې پردي لاسونه درونه رسي. دا چې څومره پرده ده دا ټول د ښځو د عزت او د ناموس دپاره. چې کومو وطنونو کې پرده نشته د هغې د ښځو مثال د سپو دی، د هغې په مخ آب ني، د هغې د سړو پته نه لګي، د هغې مثال د سپو د خرو د زناورو. شکر دی مسلمان خام لا عزتمند دی، خو که په دین عمل کوي، او چې دین پرېږدي نو دین بې عزته دی. انا لله نو دې ته تکبیرات د تشریق وایي، د اختر تکبیرونه دا په دغه ورځو کې سنت دي او د مانځه نه پس یو وینا واجبه. دریم واجب سیس د اختر مونځ دی، چونکې اختر میاشت ټول اتفاقا یو شپه باندې لیدلې ده. دې دلته د ګل د شپې نه ده، د پیر د شپې نه، د دوشنبې د شپې نه، ټول پاکستان کې د دې نه مخکې چا نه ده لیدلې، ځکه وریځې بارانونه بل دا چې عامو خلقو ته پته هم لګي د میاشتې چې نن میاشت ده که نه، او څه ګران عبادت هم ترې مخکې نشته چې سوچ یو ورځ شمېري. په روژه کې خو یو ورځ شمېري او یو ګنټه شمېري،
دې کې خیال نه کني د دې اختر اهمیت دا غي نه زیات کې د شریعت په نظر کې او دې کې اعمال زیات مقرر دي په نسبت دا او د دې خوشحالي ډیره ده په نسبت دا خو چونکې مخکې څه سختی ني نو خلک هم دومره نو میاشت بل دې کې یو اسانیم ده که په ډومبه را سړی قربانیونه کې او اختر منځونه کې په دې مرزم کې دا اختر درکوټي اختر په دې مرزي ته نه رستو کې او د لوی اختر رستو کول لوالي نو د دې وجه نه اسانیم ده پکې نو دا ځل ټول پاکستان کې اختر یو شان دی د چهارشنبه پرز به ان شاء الله العزیز نو تاسو عرفه د منګل دروازه نه شروع کیږي د نه دروازه د منګل د نه دروازه د سهشنبه د سبا نه الله اکبر نو شروع کوي دا د عرفه ورځ به د سهشنبه ورځ نو روزم سنت او تکبیرات واجب دي روزونه سه چې ثواب ډیری او غوښه تم شوق زیات یو تو خبره خلک کوي یو خو دې ثوابي خو سروجي نه ده ادا چې د حضور پاک دا طریقه چې هغه به د قربانه د غوښو نه مخکې سفراس کاک نه کوي مون به وکړه قرباني به وکړه د قربانه لړماح او د اینو پختورګي د اثر تیاریږي پدې به سبب دا ریاسم فراس کاک لګو جون دی فوجیو او د فوجي جون علی سار مره خته دو وخت کې ډوړې سړیو خیال پس او به مازیګر نه پس ما خام نږدې خوشه دا د دې طریقه دا چې خسراله نه چې وانه ډوړې دنور راحتی دو نفس به سخوراکو که به خپل کار للار او د مازیګر نفس دنور راحتی دوبیدو نفس یا لگ متصل مخکې ځکه نه ډیوی وی نه بجلی و پیغمبر علیہ السلام کر ډیو نه نه کوټی وی ډیو ور کرنو کټ ور کرنو او ډوړې کټوي خو نه باندې نو دا ریاسم دغه خوراک دغه شان او دا غي د ټولو صحابه جون داسو نو د اختر پرد به دا طریقه و د لوی اختر چې به مانځ نه فارغ شو نو به فراغ کا او رکوټ اختر کې به مخکې کا ځکه رکوټ اختر کې مخکې روزه تیر شي نو فراغ زر پکار دي چې دا وروسته پر روزه کې ونشميري او لوی اختر کې چونکې روزه ني نه دا وروسته خدای روزه نیت نشته په دې وروسته باقی د خدای فیصله ده بعد عالمانو خدای د روزي مر ثواب ورکي خدا حدیث کې نه دی راغلی د دوړو جهان سردار نه دی ویلي البته دا سنت ده دي دا طریقه ده دا د تابعداري چې څوک ثواب حاصلول غواړي ادا چې د مانځ نه پس وکړي خو زمون خلک چې خواره دي دوی دومره صبر نشي کولی نو که چا خلاص کا کو نه څه پروا نشته خیر نو ګناه شته نه څه شته خو کیسار شو نو درجه اوچته شو دا اختر مونږ د دې په حسابونه می بجې کو ان شاء الله العزیز مونږ می بجې به درې دلی جمع تا دا غینه به مخکې بیان نو او کومونه به بیان ان شاء الله نو که څوک راځي نو دغه وخت دې ځان نو رسو ځکه د شریعت دا حکم دی چې رکوټ اختر کې ممونځ رستو کې په مازه کې دغه راغینه پس عبادت نشته مونږ دې به غم بش او لوی اختر کې ممونځ د وخت کې دغه راغینه پس لوی عبادت مقرر د قربانی ده قربانی به خلق کوي هغه به تیاری کوي تقسیم به کوي د دې وجه نه لوی اختر اول وخت کې سنت اول وخت خو د نور راحته دونه پس شروع کی په ټول خلق را رسیدي نشي یعنی په حرمین شریفینو کې مدینه منوره او مکه کې دا طریقه ده چې د سبا د مانځنه پس خلق کورونو ته نزي جمعات کې ناشتي تکبیرونه وای یو سړی تکبیر وای الله اکبر الله اکبر لا اله الا نور خلق ور سره تکبیرونه وای
د چا او دس ماتې ضرورت یا سناصافي صدغي لاړ شي کني جماعت کې ناست نو چې نور راوخیږي او لږ اوچت شي یو نیزه یو نیمه د اشراق وخت داخل شي بس د اختر مونځ ښه دا ده چې سړی عیدګاه ته لاړ شي په عیدګاه بعضو خلقو نه لري او بعض خلقو هغې کې زیږي نه نو په مختلفو ځایونو کې مونځ کېږي زمونږ دا جماعت شکر دی د ښار په یو طرف کې او لوی دی نو دې کې به م انشاءالله خدای د عیدګاه عمره ثواب ورکوي ځکه د بار خلک چې راځي او په دې نیت راځي چې دا لوی جماعت دی او د زمونږ د کلو او د ښاریو په یو طرف کې دی نو کېږي مونځ حضور پاک په میدان کې مونځ کو د اختر مونځ به جماعت کې نه کوم صرف یو کال یې کړی په کال باران او نو بار وتی نه شو خو چې کوم ځایونو باندې هغه مونځونه کړي دي هغه ځایونو باندې جماعتونه جوړ دي په مدینه منوره کې او هغه بادشاهانو د یادګار په شکل محفوظ ساتلي او نمونه یې پیښي دي د اصحابانو دا مسجد ابي بکر دی دا مسجد عمر دی دا مسجد علی دی دا مسجد عثمان دی د دې څلور واړو خلفاو نمونه یې پې لیکلي دي دا د هغې جماعتونه نه د هغې په زمانه کې دا میدانونه خو چې په کوم ځای حضور پاک مونځ کړی دی بادشاهانو هغه محفوظ کړ چې دا څوک وانلي دکان پې جوړ نه کړي کور پې جوړ نه کړي بادشاهانو هغه واغشتل مالکانو له پیسې ورکړي او جماعتونه یې پې جوړ کړل ځکه جماعت خو داسې مسله تر قیامته پورې د هغې بیع شرا بنده شو او دا نمونه یې پې د تعارف دپاره کېښودل لکه د دې جماعت مسجد عثمان نوم شو مسجد عمر نوم شو دا د هغې د زمانې نه محلې وي نه جماعتونو یو ته مسجد غمامم وایي هغې ته د استسقا منزله تلو او د باران دوی وکړه نو غمامه عربی کې وریځ ته وایي بس چې لاسونه یې اوچت کړه باران نه شروع شو یو هفته باران نو هغه جماعت هم شته او دا څلور واړه جماعتونه نور هم شته دا د حضور پاک د اختر د مانځه هغه ځایونه درود شریف ووایه چا تپوس کړی چې بغیر ټوپۍ مونځ کېږي که نه کېږي مونځ کېږي خو دا موجوده وخت کې دا فیشن خلقو جوړ کړی دی نو دا مکروه دی سړی دی په سر باندې ټوپۍ ږدي هغه رومال دی نه ږدي چې کوم رومال باندې پوزه پاکوي خدای ته په ښکلې وضع کې ودرېږي په عاجزۍ کې نو سر پټول د ادب او د تعظیم نښه ده ټیک ده که یو سړی ملنګي غریبي یو سړی سر خریلی دی فقیر دی که یې صحابو په سرتوره مونځونه کړي دي خو هغه فقیرانو او چې سړی انګریزي سر یې پریښي او کږه لارې پکې جوړه کړي او بیا په ټاټ پاټ کې ولاړي نو دا مونځ مکروه ده ښه خبره نه چاوی د شیطانانو مقبره شته او که نه ما ته مقبره نه ده معلوم ځکه دا د اور نه پیدا دی اور سیز ختمیږي هغه جسم نی بظاهره ختم شي پناه شي چاوی سر کې ښکرې وي که نه او د بعضو شیطانانو راغلی دا چا لیکلي چې امریکا کې د شیطانانو د کوپرو دریاب دا شیطانان هغې تورو خلقو ته وایي یا زمونږ هندوستانیان ریډ انډین نو هغې ورته سپک ګوري دا خو د انسانانو شکلونه دي دا تصویر چا رالیږلی دی نو هغې شیطان خطرناک سړي ته وایي لکه زمونږ وطن کې بعضې ملایان داسې تیر شوي دي ملا نه خو ځان ته ملا وایي چې دا شیطان او پیریان چې خدای ذکر کړي دي دا د دې غرونو خلقو ته وایي دا پیریان د باجوړ دیر کوستان د غرونو خلق دې ته وایي دغه وایي نو دا دروغ خبرې دي دا که چا لیکلی دی دا حقیقت امریکا ټوله دروغجنه ده نو د هغې نورې خبرې بوسي دا چا خوب لیکلی چې ما خوب لیدلی چې زوی مې شوی خو واده مې لا نه دی کړی
امید دی چې خدای پاک مال او دولت ورکړي. غټ اوخه وړوکي اوخ حکم یو دی، وې سي پکې کېږي. د غوا میخې که غټی که وړی، اوخ که غټی که وړوکي، خو چې عمر یې پوره نو و پورې حصه کېږي. د اومې حصې نه به کمه حصه ده چانې. چا وی د اوخ څومره قیمت دی؟ زه خو سوداګر نه یم، ما ته څه پته لګي، منډۍ ته لاړ شم. چا سره ټیپ ریکارډ وي او قیمت یې 4200 وي، نو که دې د تعلیم دپاره هغه ساتي، د ده ورته ضرورت وي نو ټیک ده، او که د مزو دپاره یې ساتي نو دا بې ضرورته خبرې دي، بیا به قرباني کوي. چا وی ما سره ټي وي شته خو پیسې را سره نشته، ټي وي خرڅه که قرباني وکړه. ټي وي څه فایده ده؟ د دنیا څه فایده ده او د آخرت علاوه د اخلاقو د خرابېدو نه. که دا ته وورې چې امریکا کې خر مړ شوی دی نو څه چلو شو، او په لندن کې یو سړی د دیوال نه راپرېوته نو څه چلو شو، او پاکستان کې فلانکي ځای کې باران وشو نو څه چلو شو. د دې علم تا ته فایده څه کوي او جهل یې ضرر څه دی؟ ټول د دروغو ګوډي، او که رښتیا وي په هغه رښتیا ستاسو اوښان تړلي وي. علاوه د بد اخلاقۍ نه په ټلویزیون کې بل څه نه راځي. زلمي هلکان هم خرابوي او ښځې هم خراب. دا اورېدلي دي زمونږ د دې پیپلیانو ترور، دا چې تللی د امریکا کې اوس دا پروګرام دی چې شراب آزاد کړي، ځکه ورته ډېر ویلي شو چې د پاکستان نه پوډرې راځي. امریکا خو دې نه یېرېږي، او که ایجاد یې امریکې کړی دی. زمونږ د پښتنو ته د پوډرو چل دغې مردارو ښودلی، خو مونږ پې په دې خفه یو که دوی سکل نه او هغې یې له ورکورې نه بیا هم یو خبره ده، خو دلته پې دا قبایل مبتلا شوي. 32 لاک پورې خلک پوډریان دي په پاکستان. نو څلورو اټولو ته اجازت وکړه د شرابو ساتلو اعلان یې کړه، او دا پروګرام دی چې ملک شراب عام کړو، پوډرو نه به خلک خلاص شي. یا مردارو یا زناورو د یو جرم ختمول تاسو په بل جرم کوئ. پوډر په دې بندوي چې شراب ډېر کړو. دا ټول د امریکې تعلیمات دي چې دلته راکېږي. شراب ازادول غواړي نو څلورو ته پټه خو ډېر دي، قانوني څلورو ته اجازت وکړي، او نور مزادی چې پوډر پې ختم. هلکه د شریعت په نظر کې شراب او پوډر دواړه حرام دي، دواړه معاشره تباه کوي. خو دا د امریکې خبرې دي، دوی د امریکې نقل کول غواړي. دا چا یو خوب لیدلی خپل اولاد یادوي چې ما خوب کې لیدلی چې قرباني کوم، نو که د ده نیت ته قربانۍ امید دی چې قرباني خدای قبوله کړي، خو زوی او لوره لال نه کوي. دا وایي چې تپوس کې قیامت نږدې دی، چا نه دا تپوس مه کوه چې رزق دی حلال دی که حرام دی. ټیک ته دا چاته مه وایه، ستا څه کار دی چې خلقو ته وایې؟ چانه به دا تپوس نه کوي، خو که ټیک ته په حرامو کې مبتلی نو د خیرخواهۍ په شکل نصیحت ورته وکړه. مسلمان نور دی د بدۍ نه یې منع کړه. د بې پردي وي سړی دی هلته نوکري نه کوي، ځکه ښځه او د سړي میلان دا یو طبیعي څیز دی. قسم دی که دومره لوی ملا وي چې پنځکټۍ بوساړۍ عمره غټ پټکي والي په سر یې پروت او ګیره د نامې نه لاندې ځوړند دی، نو ښځه یې خوښه ده. که ښځه یې نه خوښه خو دا سړی نه دی، جړا دی. او که ښځه د لوی پیر لوري، د لوی شیخ او د لوی صاحب او تسبیح لاس کې نیولي، نو د ښځې سړی خوښ دی. دا قدرت نظام دی، دا پیدا کړي داسې دي چې طبیعي میلان دی. نو ته به ځان ته زبرګ نه وې، ښځو سره به نوکري نه کې، نه به دا وی چې دا داسې خور مې ده، مو ډېر قمقل وي، نه زما خور ده،
نه دا تا ته چا وی چې ستا خور ځان نه دروغ وایي خور هغه ده چې ستا د مور پلار نه پیدا ده او ستا ورسره نکاح بنده ده ټیک ته اسلامي خورولي او ورولي جدا شی دی هغه ستا ښځه ستا خور ده د اسلام په رشته کې خو نسبي خور خو دې نه ده احکام یې جدا دي ډېر خلک داسې پردي سړی به کور ته بوځي دا زموږ ورور شو ښځه به یې سړي سره به خبرې شروع کړي دا زموږ ورور شو او یا نه څوک ورور کېږي نه که په قرآن شریف لاس کې دي چې ته ضرور وي هم پرده ده نو دا هغه ځای کې چې به نوکري نه کوې چې کوم ځای کې ښځې بې پردې هغه کور کې ملازمت مه کوه چې تا نه هغه ښځې پرده نه کوي سار له په ګناه کې مبتلا ښځه ډېر قمقل شی دی او سړی هم قمقل شی دی سړی عقل د شهوت وخت کې کار نه کوي شهوت وخت کې عقل ړندېږي د غصې وخت کې کار نه کوي د وهم په وخت کې کار نه کوي نو ولې خطرناک ځای ته ځان په زور غورځوي چاوی د ماسپښین مونځ 4 رکعاته په جماعت سره وکړي د سنتو ځان له جمع نه او که جمع ولاړه او د 4 رکعاته نفل نیت ورپسې وتړه نو مونځ یې وشو چاوی مونږ د رشتہ دارانو سره تعلق کو خو هغې مونږ د پردو په شان هم نه ګڼي خیر دی تاسو تعلق ساتئ تاسو له به خدای اجر درکوي دا د دواړو جهانو سردار وای وی صله رحمي دې ته نه وایي چې تا سره کوي او ته ورسره کوي خو بدل دی صله رحمي دې ته وایي چې ستا پروا نه لري او ته خیال ساتي خیر دی دې زما حق پروا نه لري خیر دې زه کوم بیا اخر ستا او د هغه منځ کې فرق څه شو نو که ته ځان ته ښکلې سړی وې او د شریعت تابع وې ته د دې خبرو پروا مه لره بدل خو د بدل خو خرکاري ده خر د یو سټ د خر د بل خر سټ ګرئ هغه د ده ګرئ نه هغه نه کوي ته ورسره کوه دا چې طالبانو د افغانستان د جنګ او جګړو تپوسونه کړي دي دا د هغې سره تعلق لري هغې نه به یې تپوسونه کوه خو موجوده حالاتو کې دا یو لوی مصیبت بیمه کمپنی او بیمه پالیسی څنګه ده بیمه عامه ده دا د سودي کاروبار دی د انشورنس کمپنۍ والا یا ځان بیمه کول یا بس بیمه کول دا سود دی انګریزان او یهودیانو داسې کارونه روکړي دي چې پیسه بستئ ګټه هغې ته وځي دا بینکونه دا د ډالرو کاروبار دا ټول سودي کاروبار چاوی سړي مال حرام ګټلی اوس په هغې کاروبار کې یو شر او زکات هم ورکوي خو ټول حرام یې خو واپس کوي خپلو مالکانو ته که مالکان یې نه نو هغه د خیرات کې که غاړه خلاصول غواړي او که څه پکې حرام یې څه پکې حلالي نو په دې زکات هغه پاکېږي خو چې ټول د سر نه حرام وي هغه به واپس کوي چاوی مون قربانی خوښه خوړی شو که نه دا خو مې درته ووایي قربانی خوښه خوړی شي که بل دله څوک درکوي خوړی شي که مالدار یې که فقیر یې د سرو ګوته سړي له ارامه ده که هلک وي که غټ سړي وي هلک خو پوهېږي نه مور پلار والا ګوته جوړه کړي نو ګناهګار یې مور پلار دی بعضې ماشومانو له ګوتې خلک د سرو جوړی دا به نه جوړه دا د جنکو شی ریخم هم بند دی نکریزې روا دي غټ سړی هم نکریزې پورې کولی شي
پخپو په تلو پوری کی سر په ویختو په ګیره البته لاسونه بند دي ځکه د ښځو شکل به نه جوړی نو کوم رنګ چې ښځې استعمالی په نکریزو په زینو کې هغه ځای کې د سړی نه استعمالی او په ګیره او په سر یا په تلو کې د ګرمۍ دپاره استعمالی چې نه ښکاري نو خیر دی دنداسه که د خوله سره کولو مقصد وي نو بیا ښه کار نه دی ځکه د ښځو رنګ دی او که نه رنګ یې تیوخ کي غاښونه پرې پاکوي نو خیر دی چاری زه مسافرم ما په دویم رکعت سلام وګرځو مقتدیان هم راپسې وګرځو نو د مقتدیانو منځ شو که ونه شو نو هغه ته به هغې ته به دې ویلو چې تاسو پوره کړئ هغې مونځ نه کېږي که دوه یې کړي هغې به پوره کړئ چې کوم مقیمي مسافر نه چاوې که یو کوټه کې